نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د نیکبخت مؤمن درې علامې دي، یعنی که په یو مؤمن کې دغه درې علامې وي دا نیکبخت دی. من سعادت المسلم، د مؤمن د نیکبختی څخه. موږ خو نیکبختی په چیش کې بول، لیکن ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم شي کې د انسان او د مسلمان نیکبختی بللې ده، واقعا هم هغه شی کې سړی سوچ او فکر وکړي او په غور ورته وګوري، یقینا هم دا د مؤمن د نیکبختي علامې دي. یو شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المسکن الواسع، پراخ کور. د دې نعمت قدر د هغه چا څه وپوښته چې ټول عمر یې د بل د کرایو په سرای کې تیر کړی، بیا سهار وختي د هغه کور دروازه ورټکوي، مالک د مکان یا د سرای ورته ولاړ وي چې کړه دې بار که ما درته بل کس پیدا کړی دی، هغه درته ماته ډېرې پیسې راکوي. نن په دې سرای کې، نن په دې سرای کې، نن په دې کنډواله کې، نن په دې کې واړوه، د مالک احسان پر ځان وړه، سرای دې خراب کړی دی. د دغه نعمت قدر د هغه کسان څه وپوښته چې هغه ټول عمر د بل په کرایو او د بل د منت لاندې تیر کړی. تا ته خو الله سرای درکړی، تا ته خو الله وس او طاقت درکړي، تا پراخه مځکه رانیول او بیا دې بهترینه بنګله پر شروع کړل، بهترین سرای دې پر شروع کړل. نو دغه د څه لپاره ته کوي؟ اوس خو تفاخر روان دی، دا د قیامت علامې دي. ګوري راواوري نبی علیہ السلام فرمایي چې زما د امت انسانان به په آخره زمانه کې پر لوړو لوړو بلډینګو او پر ښایسته ښایسته جایداد جوړولو باندې فخر کوي. ګوري دا خبر واوري، که یو انسان غټ سرای جوړ کړي، دا په شریعت کې منع نه دی، دا د مؤمن او مسلمان د نیکبختي علامه ده. که یو مسلمان پراخ کور جوړ کړي، نیت یې دی چې خدایه زما بچان به پکې اوسایي، زه به پکې اوسایم، زما یو قریب دوست راځي هغه به په دې کې اوسایي، ای الله زما یو میلمه راځي هغه به په دې کې اوسایي. د ده د دغه نیت په وجه باندې الله تبارک وتعالی د کامل اجرتونه هم ورکوي تر څو چې دی په دا سرای کې. او که سرای او غټ ځای او بنګلا په دې نیت باندې جوړ کړل چې زه تربور لرم، زه عارف لرم، زه دوست او دشمن لرم، دا به راځي زما و بیټک ته به ګوري، زما و کوټې ته به ګوري، زما و جایداد ته به ګوري، زما و بنګلې ته به ګوري، ګوته ورته به غاړ شي چې یاره پلانکي څومره ښایسته جایداد جوړ کړی. ګوري واوره، دا د تفاخر په نیت دی، دا د تکبر په نیت دی، دا د ریاکاري په نیت باندې دی. در هغه ساعته پورې چې ته په دغه نیت باندې دا ته په ګناه کبیره مبتلا. نو ټول کارونه پر عارفي روان دي، نور ټول کارونه پر تربورګروي باندې روان دي. هر کار چې کوي په نیت د اصلاح، په نیت باندې د ښه دا نه کوي، بلکې ټول چپه روان دي. انما الاعمال بنیات. زموږ اسلام څومره خوږ دین دی، سبحان الله. هر عمل د الله رسول وایي نیت سره تعلق لري. دغه بنګله، دغه کور، دا ښایسته جایداد، دا چې تا جوړ کړي په نیت د دې چې زه به بیا سبا په دې کې اوسېږم، زما بچان به په راحت او په سکون باندې، زما کورنۍ انسانان به په راحت او په سکون باندې، او زما میلمه چې راسي هغه په عزت باندې. تر کم ساعته چې ستا دغه ودانۍ ولاړې، ستا میلمه په قدردانۍ، الله تبارک وتعالی به ستا په عملنامه کې بېشمار اجرونه کړي. او ګورې که د دې عبرت په نیت درته وایم، که چیرې دې دغه شی تا دپاره د دې جوړ کړی و چې زه ځان په ښکاره کړم، یا خلک وایي چې پلانکی څومره مالداره دی، یا خلک وایي چې دا زما تربور څومره مخته ولاړې، په دې باندې دې عارفي کول، پر دې باندې ځان ښوونه کول، پر دې باندې تربورګروي کول، تر هغه ساعت پورې چې ستا دغه نیت وي او ستا دا ودانۍ وي، ته په ګناه کبیره اخته یې. ګورې دا نیتونه صفا کړي، دا د مؤمن د نیکبختي یوه علامه ده. دومه علامه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي والجار الصالح، نیک همسایه دا هم یو عظیم نعمت دی. ګورې اطلب الدار قبل الجار، د کور او د ځمکې د رانیولو مخکې، د بنګلې د رانیولو مخکې یو همسایه تلاش کړه. ته به بنګلې کې نه لیونی کېږي چې یاره دا خو ډېر ښایسته جوړ دی، څومرې ارزانه راکوي. ډېر وخت داسې چې هغه بنګله دومره ښایسته وي چې د ښایست انتها ته رسېدلې وي، لیکن د همسایګانو څخه هر یو په دې بنګله کې یو منټ تېرولو ته تیار نه وي. موږ تاسو لیدلي بد همسایه څه دی، الله سړی وساتي. بد همسایه ډېر خطرناکه دی. د بد همسایه څخه انسان باید ډېر کوشش وکړي ځان وساتي.
ځکه د همسایه دومره حق دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې جبریل علیه الصلاة والسلام رالی ما ته د همسایه په باره کې دومره ترغیب د ښه سلوک راکړي چې زه پر دې وبېرېدم چې اوس زما سره په میراث باندې شریک نه کړي. زموږ همسایتوب معاشر تباه دی. پر کوم شي به سړی بیان وکړي، کوم شی به سړی واضح کړي، پر کوم شي باندې به سړی ډېر تفصیلات وکړي. زموږ معاشره تباه دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د نیک مؤمن یوه علامه دا ده چې دی د خپل ځان دپاره د ښه همسایه تلاش وکړي. او همسایه چې د بهترین بیا ګوره دته نیکبخته سړی. آخر نبی علیه الصلاة والسلام یې ښه سوارلی، دا هم د مؤمن د نیکبختي علامه ده. پخوا وخت کې سوارلیان دغه اوښ و آس دا و، لیکن اوس خو الحمدلله دنیا او ټکنالوژي مخته ولاړه، اسباب ډېر سو، رنګارنګ ښایسته ښایسته موټران دي. ګوري په دې موټرانو کې چې کښېنسي د الله حمد ووایاست. دا ځوانان خو چې موټر ته وخیږي بیا په بله دنیا کې نه بیا غریب ویني نه بیا مسکین ویني، بیا دی په یو عجب په تکبر پکې ناسي، لاس یو رقم پکې نیولی چې کله پر یو ځای باندې روان یې پر غریبانو مسکینانو باندې اوبه هم پاشي او هغوی ته په یو قسم انداز باندې ګوري. ګوره دا واوره ته یو ورځ به د هر کم غریب وي الله دا ځای ته ورسوي. اوس ستا هغه همسایه چې مخکې په غټو غټو موټرانو کې سپره دي نن هغه پر روډ باندې په پښو روان دی. الله به داسې دور راولي تا به بیرته په پښو نه په څلورو روان کړي او ستا دغه غریب دغه همسایه دغه فقیر به بیا الله تبارک وتعالی ستا په دغه جایداد او په دغه موټر کې کښېني. غرور په څه کوي؟ الکبریا ردعای الله وایي دا زما خاصیت دی، دا زما خاصیت دی. که څوک زما په خاصیت کې ځان شاملېدل غواړي یا ځان شاملي الله وایي زه جهنم ته پړ مخې اچوم. په دغه عرضي شی باندې ته فخر په څه کوې؟ دا د الله تبارک وتعالی په قدرت کې دی. ته د خدای په قدرت کې الله تبارک وتعالی په دغه موټر کې په دغه حالت کې ستاسو ساه هم کښی سي، دغه موټر چپه در باندې اړولی هم سي، ته تکبر په څه باندې کوې؟ ګورې عزیزانو دا د انسان د نیکبختي علامه ده. باید موږ خپل نیتونه هم پکې صفا کړو، د الله دپاره هر کار وکړو، نیت صفا کړو. که یو ښه موټر الله درکړي نیت صفا کړه چې یو غریب به پکې راپورته کړم، د کور حاجتونه پکې پوره کوم. ای الله تا نعمت راکړي زه پر ځان ښکاره کوم په دغه نیت باندې، بیا به ډېر زیات اجرونه الله درکړي او په دغه حمد باندې په دغه شکر باندې به الله ستا په نعمتو کې نور برکت واچوي. لیکن که دې تکبر په ګډ کړي او که چیرې خدای نه خواسته عجب دې په ګډ کړي، فخر او افتخار دې په ګډ کړي، بیا به ووایه الله تبارک وتعالی به څومره ذلیل کړي. ته وګوره بیا خپل انجام ته دې ګوره.